د رڼا سړی ومه ادبي هنري معلوماتي او علمي خپرونه. ښاغلي استاد شهسوار سنګروال صاحب ته د ملګرو داد مینه او درناوی د منظرکوټ یوټیوب چینل درنو سارونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې زه ظریف الله ساحل د منظرکوټ یوټیوب چینل ومه ادبي خپرونه د رڼا سړی تاسو ته وړاندې کوم او د دې خپرونې کوربه یم او خوښ یم چې تاسو زموږ یوټیوب چینل څارئ. ګرانو دوستانو، دا ادبي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه د هیواد د نامتو علمي فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو پېژندنې ته ځانګړې شوې ده. په دې روانه خپرونه کې مو د استاد شهسوار سنګروال په اړه معلومات راټول کړي دي. استاد سنګروال د پښتو ادب او تاریخ یو نومیالی څېړونکی، شاعر، عالم او معلم دی. استاد سنګروال د خپلې ژبې، کلتور، پوهې، تاریخ او ټولنې اوږد خدمت کړی او د هغه علمي، تاریخي او فرهنګي هڅې زموږ د ټولنې لپاره بېساری ارزښت لري. زه غواړم استاد سنګروال د تکړه لیکوال ښاغلي لطیف یاد صاحب په قلم تاسو ته وپېژنم. لطیف یاد صاحب لیکي: ښاغلی استاد شهسوار سنګروال د هغو څېړونکو له ډلې دی چې د پښتو ادب او تاریخ ژورې او دقیقې څېړنې کړي دي. هغه په 1951 کال کې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په سنګره کلي کې زیږېدلی دی او نیازی پښتون دی. تخلص یې د کلي نوم سنګر پر اساس سنګروال دی. هغه خپلې لوړې زده کړې د ننګرهار په دارالمعلمین او کابل پوهنتون کې بشپړې کړي دي. هغه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو کې مهمې دندې ترسره کړي دي. کله چې حالات خراب شول، پېښور ته ولاړ او هلته یې د احمدشاه ابدالي پوهنتون په تاسیس کې مهم رول درلود. اوس په لندن کې ژوند کوي. د افغان ادبي جرګې بنسټ ایښودونکی او د شملې مجلې خپرونکی دی او د پښتو ژبې یو تکړه شاعر دی. د استاد سنګروال ځینې مهم اثار: ښکلا پوهنه، یوه لپه الماس، افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې، لرغونی افغانستان، رانورانیږي ستا د پلونو نښې، وزیرستان، افغانستان په 20مې او 21مې پیړیو کې، شعر، ژبه او ادب، شمله، د نکریزو پاڼه، د شبنم ښیښه، مسافر، د سپینغر له پاسه څانګه، ما مسافر په کاڼو ولی جانان، هوسۍ او کېږدۍ، دا لکه ورکه زرکه، د ډرامې تاریخ، د پښتو ادبیاتو تاریخ، د تاریخ په تله کې داستاني او هنري ادبیات، د تاریخ مرثیې تاریخي څېړنه، د افغانستان تاریخي جغرافیایي څرنګوالی او د برطانیې کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پېژندنه. ښاغلي سنګروال خپلې ژبې او تاریخ ته ژورې څېړنې کړي دي. موږ ورته د لا زیاتو بریاوو هیله لرو. اوس په تاسو ته د استاد شهسوار سنګروال یو ښکلی غزل وړاندې کوم چې هغه په لندن کې لیکلی دی. دا ځواني د پسرلي ښکلی باران دی، د مستۍ هره شیبه مې لوی ارمان دی. محبت او عزت دواړه په زور نشي، هم خبره د تالو هم د جانان دی. ما عزت محبت دواړه یار ته ورکړل، زه بې زوره بې لښکره یار سلطان دی. ما په زړه کې ځان ته 2 زړونه ساتلي، دغه یو زړه د جانان بل مې د ځان دی. شیخ کنزل ما ویل لږه شیبه چوپ شه، ګوره نه اورې د بلال د خولې اذان دی. ملایان وایي چې غاړه دې بندیږي، چې اذان ته غوږ سوږدي ښه مسلمان دی. ساقي ګوره تسبیح اچوي لګیا دی، خرما ویشي وایي میاشت د رمضان دی. چې لندن کې څوک تر ونې لاندې ناست وي، ته به وایي چې زموږ د کلي خان دی. دا غزل مې د ځوانۍ په یاد ډالۍ کړه، چې ځواني سره روغتیا وي هغه ځوان دی. سنګرواله چې قضا شي نه راګرځي،
دا ځواني لکه د ستورو ډک اسمان دی. ګرانو دوستانو، استاد شهسوار سنګروال د پښتو ادب، تاریخ او کلتور یو ستر خدمتګار دی. د هغه لیکنې، څېړنې او شاعري زموږ لپاره ارزښت لري. راځئ چې د رڼا سړیو قدر وکړو او د دوی علمي هڅې نورو ته هم ورسوو. له تاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونه مو تعقیب کړه. دا نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. تر بیا لیدو پورې په خیر اوسئ. د الله په امان.